غم دین خور که غم دین است، همه غمها فروتر ادین است. غم دنیا مخور که بیهوده است، غم دنیا مخور که بیهوده است، هیچ کس در جهان نی اسوده است. د دې بیهوده دنیا غم مخورئ. پلار دې پر بیګانه کوي، مور دې پر بیګانه کوي، ورور دې پر خوا بدې کوي، دی دوسیې موږ ته راځي. واورئ داسې مسلې راځي، یو خوا د دوی مسله یې زه ورته ګورم دی راته شروع یي، زما د ده مسله یې رسي، دوه وړونه راته ناست دي، د یوې مور دوه وړونه یو پر بل لعنت وي، یو بل ته ښکنځل کوي. مسله یې راته شروع کړي، زما مسلې دته ګورم دا څنګه معامله ده خدایه، دا څنګه محبت سو چې ورور سره بیګانه سول. هیچ کس در جهان نی آسوده است. په دنیا کې څوک نه دی آباد سوی، په دنیا کې څوک نه دی آباد سوی. نو خبره مې تر څه پورې کوله؟ فریدي دین عطا رحمت الله علیه دکانداري پرېښول راوتي، بس ما یې د خدای په امان بچاني تي، بس ما کار خلاص. تاسو پوسې خپل دنیا پوسې، بیا نو راځي الله والا جوړېږي، او بیا راځه عشق کوي، بیا راځه پندنامه ده، راځه پنج کتاب شریک ده که نه. څونه ښایسته ده پنج کتاب، موږ تاسې پالتو کتاب و، خدای دې په پالتو کې نه راوړي. ماشومانو ته یې وایي څونه د فن کتاب دی، څونه د فن کتاب دی، څونه انتیک شان بټي. چون شترمرغ شناخت این نفس را، چون شترمرغ شناخت این نفس را، نه برد بار و نه فرد بر هوا. وای دا خپل نفس چې دی دا ستاسې نفسونه د شترمرغ په شان دي. شترمرغ بیا څوک دی؟ چون شترمرغ شناخت این نفس را، دا خپل نفس چې دی د شترمرغ په شان وپېژنه. شترمرغ یو مرغه دی، اوښ ته ورته دی، په قد و قامت کې د اوښ دي، لیکن وزرونه یې د مرغه دي. نه برد بار و نه فرد بر هوا. شترمرغ هغه د خدای کهاله مرغه دی چې نه بار وړي نه الوزي، نه بار وړي نه چیشت. هر کی گویشی یا هر چی گویشی بفر بگوید اشتریم. چې کله ورته وایه چې بار ویسه، چې کله ورته وایه والوزه بګوید اشتري، دی وایي زه وش یم، وشم الوتلی ته نه مرغه دی په داسې ځای کې ستا لیدلی به وي. چې کله ورته وایه والوزه بګوید وش، دی وایي زه وش یم. ورنهی بارش بگوید طایریم. او کله چې بار پر شری چې ځان وخته وشي نو خو الوتی نیسي، وایي زه مرغه یم. دغه زموږ د نفسونو حالت دی چې د دین طرف کې راکش کې، لمانځه کې راکش کې، زکات کې راکش کې، عبادت کې راکش کې سستی کوي. لیکن چې کله د ګناه او د معصیت ځای راسي، په وضو کې مصرفونه راسي، ټکان راسي، اسراف ځای راسي، هلته بیا چې بیا د شترمرغ دی، چالاکه نفس دی. نو اصل شی عزیزانو راسي د الله عز وجل رضا ته تسلیمېدل دي. انسان عقیده د الله عز وجل پر ذات باندې جوړه کړي، دا څومره لوی ذات دی. راسي د دغه ذات څخه خپل اصلاح وغواړو، د دغه ذات څخه خپل د مشکلاتو حل وغواړو، او دغه ذات ته په هر حالت کې رجوع وکړو. الله عز وجل خپل خدایي موږ ته په صورت واقعه کې بیان کړې ده. په سورة الواقع کې الله عز وجل موږ څخه پوښتنې کړې دي، اوس پر کومه روان یاست؟ سورة الکویرت کې په اين تذهبون، الله پاک فرمایي زه مو کوم خواته راکشم، ته چیرې روان یاست؟ د ابزق صاحب چا پوښتنه وکړه چې ته خو دا د دنیا تعریف راته وکړه، دا دنیا خو موږ سرګردانه کړو، سهار پر پېخلمې راپورته کېږو، د شپې پورې 11 بجې بېدېږو، خو نه مو ولا که تهجد کړي، نه مو ولا که یوه سپارې تلاوت کړي. ته خو دا د دنیا تعریف موږ ته وکړه، دا زموږ معشوقه ده. بزرګ څه ورته وایي؟ حلالها حساب و حرامها عذاب. دنیا دروشه وکړه، دنیا هغه ده چې حلال یې حساب در سره کېږي، چې هر څونه حلاله دنیا ولري الله به حساب در سره کوي چې د کومه دې کړه او چیرې دې مصرف کړه. و حرامها عذاب، که دې حرامه درلوده پر حرامه به الله عذاب درکوي. چیرې روان د مولا عشق مو پرېښي دي، د لیلا په عشق مبتلا دي. حضرت علي رضی الله عنه ناست دی، خپلو ملګرو ته ویل د دنیا حقیقت در وښیم ول وکړې، د دنیا حقیقت در وښیم ول. د دنیا حقیقت څلور شان دي، واورې کېدای شي تاسې نه یې اورېدلي. د دنیا حقیقت څلور شان دي: خوراک دی، چشاک دی، اغوستل دي، او ښځې دي. دا د دنیا حقیقت دی. د دنیا محبت په څلورو شانو کې را باندې، په خوراکو کې را باندې، په چشاکو کې را باندې، او په لباسو کې را باندې. ښایسته غاړې، ښایسته کالي، ښایسته عراقي و کابلي کالي وغیرې، او راځه په ښځو کې را باندې. اوس به نو د دې څلورو شانو حقیقت در وښیم. ولې موږ پر خوراک ځان قربان کړی دي؟ په معقولاتو کې، په خوراکي شانو کې تر ټولو افضل ترین خوراک چې دی هغه عسل دی. عسل خبرې چیش دي؟ عسل د مچمچي قی دی، ډېرې دی.
په معقولاتو کې په خوراکي شیانو کې تر ټولو افضل ترین شی عسل دی. تر عسلو اخواته کتابي بل شی نشته. عسل حقیقت چې دی د الله موږ ته دا د مچمچي دا د شاتو د مچۍ قی دی. دغه به نو قی چیشته وي استفراغ چیشته وي چې ویې خوره راویه بس دا ځي پر ګلانو ګرځي هلتې خوري معدې کې رسوي بیا راباسي. دا ډول د دنیا کې پاتې راسه مشروبات تر وشه. په مشروباتو کې تر ټولو خوندور شی په دنیا کې اوبه دي که نه دي؟ په اوبو کې انسانان هم شریکان دي، حیوانان هم شریکان دي، حتی خنزیر هم پکې شریک دي. انسان هم اوبه څښي او خنزیر هم اوبه څښي، خو دا نو خو نه څه خصوصیت نو خو دا شی نه څه چې ما ورته ځان نن که خنزیر هر شي ته خوله ورمې تېنه خورې بیا ځکه خنزیر ته په قرآن کې الله پاک نجس العین ویلی دی. په اوبو کې زما استاد سره الله پاک خنزیر هم شریک کړی دی. دا الله پاک رفیع د دنیا هر شي پناه لري. د دنیا د شان خوند یې نسته، خنزیر هم اوبه څښي. راسه دریم شی در وښیم چې شو کالي و لباس. په ملبوساتو په لباسو کې په دنیا کې بهترین شی ورېښم دی. تر ورېښمو اخواته دا 14,500 کاله چا نه دي ویلي چې تر ورېښمو ښه شی شته. ځکه ورېښمینې لونګۍ ګرانې دي، ځکه ورېښم ګران دي. دا خو نو پرېږده دا ماشیني چې ورسره وتل. ورېښم څه شي؟ ورېښم د یو حشرې او د یو چینجي لعاب یا د هغه رقم هغه شی دی چې دی بس. او څلرم شی چې زموږ خلکو زړونه پر بایللي دي هغه ښځې دي. د ښځو په باره کې وایي څه وفرمیل؟ ترهن لاحسن مواضعها وتعمد انتن مواضعها. دا به په کنایه کې درته وایم، ډېر به زراحت نه درته کوم. په ښځو کې زموږ خلک چل کوي څه کوي؟ ښایسته ښځه غواړم، حسینه ښځه غواړم، سپینه ښځه غواړم، پلانکۍ غواړم، پلانکۍ غواړم. مقصد یې وایي مخ یادوي، لیکن د ده مقصد چې شوي انتن مواضعها. د ده مقصد و غرض بېرته دا بدبویه مقام سره وي. دا نو د دنیا حقیقت دی. ته چیرې ولاړې نن د دې دنیا په خاطر ما او ته الله او د الله رسول خفه کړي دي. دي که نه دي؟ په سورة الفرقان کې راځي د الله عز وجل نبي الله عز وجل ته شکایت وکړي. وقال الرسول یا ربي ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. زه دوی ته یو وخت وایم د خدای په خاطر موږ نن د جمعې په لمانځه کې هغه آیاتونه وایي چې هغه د مشرکینو په باره کې راغلي دي. د الله عز وجل نبی الله عز وجل ته شکایت یې بولي، ګیله یې بولي، هر څه چې بولي، یو عرض یې بولي، د مشرکینو شکایت یې وکړي. وقال الرسول وفرمایل رسول یا ربي ای رب زما ان قومي زما دغه قوم د مکې کافرانو مشرکینو قریشي دي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. دا قرآن یې پرېښوی، دا قرآن دوی نه مني. دا آیت راواخله زاد المسیر کې صاحب د زاد المسیر تفسیر څه فرمایي؟ وایي د قرآن پرېښول مختلف صورتونه لري. یو هجر او تر د قرآن دا دی چې ته ایمان باندې رانوړې. العیاذ بالله الحمدلله موږ د دې څخه خلاص یو. العیاذ بالله پر دې وایي چې موږ چې کافران وایي، او الحمدلله پر دې وایي چې مسلمانان. څوک چې پر قرآن ایمان نه راوړي دا هجري قرآن دی. څوک چې قرآن نه اوري ازرا حزید و عناد و تعصب دا هجري قرآن دی. دا خو یو دا خو الحمدلله نسته. دوم شی راسه یو هجر د چیش دی، بل چې دی هجري عمل دی. قرآن وایي هم تلاوت هم کینی منی مسیح پاره او پر قرآن باندې ایمان هم لري او قرآن وایي هم لیکن عمل نه پکې په دا ځای کې مشفصه. دوی مستقل رکوعات الله عز وجل په قرآن کې نازل کړي دي چې میراث ورکړي میراث ورکړي میراث ورکړي. ما او تا نه یم ده. مختلف آیاتونه الله عز وجل د سود نازل کړي دي چې سود مه کوئ سود مه کوئ. ما او تا نه یم ده. الله عز وجل فرمایي ناحقه قتل مه کوئ. ما او تا ماشومان هم وژنو، ښځې هم وژنو، انسانان هم وژنو. دا هجري عمل څه کوي؟ د الله عز وجل نبی الله عز وجل ته عرض کوي چې مشرکینو قرآن پرېښوي. نن په 15مه پېړۍ کې زما استاد هغه حال دی چې ما او تا قرآن پرېښوي. هجري عمل څه شته وایي؟ هجري عمل دغه دی چې قرآن وایي تلاوت یې کوي ایمان پر لري لیکن عمل ته نه دی آماده. د دغه نابودي دنیا په خاطر دا درې څلورم صورت هجري تحکم هجري تحکیم و تحاکم. دې ته هم د قرآن پرېښول وایي. ستا او د یو سړي جنجال دی، رالی مفتي صاحب ته، رالی قاضي صاحب ته، رالی دارالفتاء ته، رالی یو مولوي صاحب ته چې مولوي صاحب د خدای په خاطر دا زموږ مسله پر قرآن و حدیث رحل کړه. مولوي صاحب درته راولاړ چې وروره قرآن و حدیث دغه وایي چې ته حق لري دی نه لري. دی وګرځوئ زه دا نه کوم. چا چې قرآن تحکیموي نه هغه قوم به ته وایي بیا به ژوند و مرګ نه معلوم. واورېده یوه معامله کم قوم ته چې الله په قهر سو، کم قوم ته چې الله په غوزه سو، مشکات شریف کې راځي لا یبالهم الله فی ای واد هلکه. داسې مرګونه به الله پر مسلطه کې به الله پاک د دوی د مرګو پروا نه کوي. په هر شله کې چې مړه سواس الله پاک به زم پروا نه کوم. دا هجري تحکیم و تحکم دی. نن زموږ خلک د قرآن فیصلې نه مني. تحکیم و تحکم د قرآن ده نه مني.
پنځم صورت چې د قرآن پرېښول دی هغه چیش دی هجر الاستشفاء والتداوي به. پر قرآن باندې شفا مه پرېږدئ. سورة الفاتحې ته سورة الشفا وایي. لہذا هر مریض چې مو پیدا کړي سورة فاتحه باندې ووایاست، پر اوبو یې چوکي په ویجر. په قرآن کریم کې موږ 6 آیاتونه د شفا لرو. دا د شفا آیاتونه د هر مرض علاج دی. ازمړ کسان دي دا بعضې ملګري الله دې ورته شفای کامله عاجله نصیب کړي. کینسر دی، سرطان دی، په دې مریضۍ باندې اخته دي. نو دا ترتیب شروع دی. پلانکي هغه قرآن شریف اول تر اخره ولیکي، په ویلو کې جوړ سو. د دې ثبوت موږ نه لرو خپل پر سر باندې. دا خو ډاکټري او طبابت نه دی، دا خو دین دی، په سند راغلی دی. په دې 1400 کال کې موږ دا ثبوت نه لرو چې چا دې قرآن اول تر اخره لیکلی بیا یو مریض ته ورکړی او جوړ سوی. ما یو ډاکټر صاحب ته زنګ ووهلی، ما دا څنګه معامله ده؟ دغه 10 سپارې قرآن چې موږ ولیکو دا خو موږ په دا خطه باندې لیکو، په کلمانو یې لیکو، او دا کلمانه تاسې لیدلي کیمیکل مواد ګر پکښې، زهرجن مواد پکښې، دا باندې 10-15 کلمان مصرفېږي. د 10-15 کلمانو دغه کیمیکل او زهرجن مواد چې ته اوبو ته ور بیا ور وچېښې، دا په دې 3م سرطان پر مسلط وي. زموږ خلک دي بس لیونیان دي. زه دوی ته هم تاسې ولې داسې کوئ؟ سورة الحمد، سورة الشفا، سورة فاتحه دا سورة الشفا ده. سورة یاسین پر وایه، دغه 6 آیاتونه پر وایه. که الله جوړ کړي په دغه هم جوړېږي. دا د عوامو خبرې دي، دا خلکو د پیسو دپاره دا کار ایجاد کړی دی. بیا راته وایم په پلانکي مې قرآن ولیکي 40 ځلې مې ورکړې، په پلانکي مې قرآن ولیکي 20 ځلې مې ورکړې. ما ته راسې وایي دا طالبان ته وایي دا قرآن را ولیکي، موږ به کومک ورسره وکړو. ځان تر کومک دې هم تېر یم. دا خبره هم در ښیم، هر څوک چې دا کار کوي غلط کوي. استشفاء او تداوی بالقرآن ثابت ده. من لم یستشفي بالقرآن فلا شفاه الله. نبی علیه السلام فرمایي څوک چې قرآن ته د شفا عقیده نه لري الله دې نه جوړي، الله دې نه جوړي. بعضې دعاوې چې دي تشریعي دي، بعضې دعا په تقاضا د بشریت دي. هغه دعا چې په تقاضا د بشریت وسي بیرته هغه نبي کریم علیه السلام دعا کړې ده چې خدای مې قبلوي. لیکن هغه دعا چې د الله د احکامو د عزتي څوک هغه دعا بیا قبلیږي. نو نن قرآن فرض کوم برابر مې دا خبره ته کول د هجر قرآن په مسلمانانو په ټولنه کې قرآن پاتې دی. شفا کوو پر غلط طریقه روان. 10 سپارې قرآن په قلم ولیکه بیا یو ډبې ته ورخیر کړه بیا نو دته وچښه. دا خو نه ده طریقه. هر دوا چې الله هر مریضي چې الله پیدا کړې ده دوا ورته ټاکلې ده، دا چې ما ورته نه په سر شي دا بله معامله ده. نو بهرحال عزیزانو خبرې ډېرې سولې. الله عز وجل دې د فرع عمل کولو توفیق را نصیب کړي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. کتاب هم پاتې سوی دی د سنتو میز کې دی. دعا به وکړو. الحمد لله رب العالمین والعاقبة للمتقین والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. يا إلهنا يا ذا الجلال والإكرام. پر کړو شو خبرو د عمل توفیق را نصیب کړه. الهي بدی خبرې سوي د چوکاټو د ادب وتلې خبرې سوي الهي معافرت وکړي. الله پروردگار ذات عقاید مرا اصلاح کړي، عبادات مرا اصلاح کړي، معاملات مرا اصلاح کړي، معاشرت مرا اصلاح کړي، اخلاق مرا اصلاح کړي. اے الله ستاد محبت یا الله ستاد خوشی زندگی را نصیب کړي. الله پروردگار دا تورې شپې سبا کړي. الله د شهدا او شهادتونو قبول کړي، د مجاهدینو جهاد قبول کړي، زخمیانو ټپیانو مریضانو تفکرو کې په شفاخانو کې هر ځای چې به کامل شفا ور نصیب کړي. الله پروردگار کونډیانو یتیمانو ته د زغم صبر حوصله او اطمینان ژوند ور نصیب کړي. الله پروردگار کوم کسان چې بندیان دي د بندر اخلاص اے اکرم الاکرمین ذات کوم کسان چې اولادونه نه لري الله نیک صالح نارینه اولادونه ور نصیب کړي. الله پروردگار ذات زموږ پر دې ټولنه باندې ورحمېږي. الله پروردگار ذات دا د غم شپې مو یا الله سبا کړي. الله دا د غم ټغر منور ټول کړي. الله اے الله مشتاق واسطه هغه زړونه ګرځو چې هغه زړونه ستا په محبت کې الله یا الله غزرونه ستاره محبت څخه ډک یا الله دا غوي په خاطر پر موږ ورحمېږي. هغه زیر زړونه هغه غم وهلي زړونه هغه مندي چې یا الله بری سوي دي هغه خوندې ورېندارګانې چې کونډې دي سوي دي هغه ماشومان چې لا یتیمان سوي دي الله دا هغوی د حال په خاطر پر موږ باندې ورحمېږي. الله پروردګاره نور دې ملک دې خاورې ته امن راولي، یووالی اتحاد او اتفاق راولي. الله پروردگار ذات ستاد خو صرف اراده او کلمه د کون ده. خدای دا زموږ تقدیر د شر څخه د خیر پر طرف باندې بوزي. الله زموږ قسمت د شر څخه د خیر پر طرف باندې بوزي. حاضر مجلس کې چې ارچا د دعا درخواست کړی دی الله ټول حاجتونه د سره کې هغه مریضان چې د خپل مریضي د صحت څخه نه امید دي الله ته د غیب صورت شفای کامل عاجله ورکړي، د غیب صورت شفای کامل عاجله ورکړي، د غیب صورت شفای کامل عاجله ورکړي. یا الله د دین شاعر محفوظ کړي، الله دینی مساجد او مدارس حفاظت وکړي، د اهل حق علماء او شيوخ او بزرګان او استادانو حفاظت وکړي. الله د نړۍ د ټولو د مسلمانانو حفاظت وکړي. الله د نړۍ د مسلمانانو د ټولو اسلامي مراکز حفاظت وکړي، د حرمین شریفین حفاظت وکړي، د مسجد اقصی حفاظت وکړي، د
نړۍ په سطح یا الله د نړۍ حکمرانانو ته غیرت او همت او شجاعت ور نصیب کړي یا الله موږ ته یوالي او ازادي را نصیب کړي وصلی الله تعالی علی سیدنا و مولانا محمد و آله و صحبه اجمعین.